تازه او نوې خبر د طالبانو یو نوې اقدام د سولې په طرف څنګه ولې ویډیو را سره تر پایه وګورئ په خپله به پوه شئ ګرانو زړه ته رانږدې مینهوالو السلام علیکم وخت مو بخیر ستړي مه شئ طالبانو ویلي کابل کې د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه برمته استادان یې خوشي کړي دي دا استادان د حقاني شبکې د یو مشر انس حقاني او دو نورو مشرانو د خوشي کېدو بدل کې خوشي کول بی بی سی ته طالبانو امنیتي سرچینو ویلي چې دا کسان خوشي شوي دي او د دې کسانو د خوشي کولو لپاره دغه سیمه کې له 2 ورځو راهیسې اور بند د طالبانو یوې جګپوړې سرچینې بی بی سی ته ومنل چې دوه بهرنیان نن سهار 10 بجې د زابل نوبهار ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو ته سپارلي دي د دغه کار لپاره طالبانو او بهرنیو ځواکونو 48 ساعت د زابل درې ولسوالیو زابل شملوزی او ارغنداب کې اور بند کړی نوبهار ولسوالۍ کې یو حکومتي سرچینې له نوم پرته بی بی سی ته وویل چې د بهرنیانو د خوشي کېدو پر مهال چورلکه او جنګي الوتکه په سیمه کې ګزمه کوله په افغانستان کې د افغانستان امریکایي پوهنتون هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغه استادانو د خوشي کېدو د خبر په اورېدو خوښي ښودلې ده دوی له ټولو هغه خواو مننه کړې چې د دغو کسانو په خوشي کولو کې همکاري کړې ده د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د دې خبر له خپرېدا وروسته په یو ټویټ کې ویلي پاکستان په افغانستان کې د پروفیسورانو کیون کینګ او ټیموټي ویکس د خوشي کېدو هرکلی کوي موږ د دې کار په ممکن کولو کې ټولې هڅې ستایو قطر کې یو طالب سرچینې د سه شنبې په ورځ د نومبر 19 بی بی سی ته ویل د انس حقاني په ګډون د طالبانو 3 بندیان قطر ته رسیدلي دي دغه 3 بندیان د دې 2 بهرنیو استادانو په بدل کې خوشي کېدل امریکایان په دې باور وو چې د افغان امریکایي پوهنتون استرالیایي استادان کوین کینګ او امریکایي همکار ټیموټي ویکس د حقاني شبکې له لوري برمته شوي دي د یادونې ده چې دغه 2 استادان څو کاله مخکې د کابل ښار لویدیځ کې د پوهنتون سره نږدې له خپل کارځي چې وروسته معلوم شول طالبانو وتښتول دوستانو دغه کار تاسو څنګه ارزوئ لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ تر بیا او بلې ویډیو د لوی الله په امان